د کندوز د شتیارچی ولسوالۍ مرکزی بازار او ملاقلی بازار څخه راټول شوي بې کیفیته او تاریخ تیره درمل او خوراکي توکي د دې ولسوالۍ د چارواکو لخوا وسوځول شول. د مسؤلینو په وینا دغه تاریخ تیره او بې کیفیته درمل او خوراکي توکي د ولسوالۍ مقام مرستیال مولوي جمعهګل محمود تر مشرۍ لاندې جوړ شوي کمیسیون د یادې ولسوالۍ مرکزی بازار او د ملاقلی بازار له یو شمېر شخصي کلینیکونو او د خوراکي توکو پلورنځیو څخه راټول شوي وو. د تاریخ تیره دوايانو لپاره یو کمیسیون جوړ کړي چې هغه کې زموږ سره د قومندانۍ او د ښاروالۍ دغسې د صحت عامې لخوا نمایندګان راسره وو. بیا موږ وګرځېدلو د شتیارچی ولسوالۍ کې او دغسې د ملاقلي بازار کې تاریخ تیره دوايانې مو راټولې کړې، دغسې نور خوراکي توکي هغه مو راټول کړله. هغه دې چې تاسو ولیدله اور مو ور واچوئ. د یادونې وړ ده چې په دې ولسوالۍ کې د تاریخ تیره درملو او خوراکي توکو د کیفیت او کنټرول پر مهال یو شمېر هغه شخصي کلینیکونه او درملتونونه هم مرولاک شوي چې تاریخ تیره درمل او خوراکي توکي پر خلکو پلورل او یو شمېر نورې بیا د 2 ورځني مهرلاک وروسته په ضمانت سره بیرته پرانیستي دي.